طالبان څنګه د نجونو درس ته راضي شول؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان د نجونو د زده کړو په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه د درک وړ ده. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې په تړاو ویلي چې د نجونو د زده کړو په هکله د دغه سازمان اندېښنه د درک وړ ده. مجاهد پنجشنبې د مرغومې پر 22مې د یو ټویټ په خپرولو د افغانستان په تړاو د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې او اعلامیې هرکلی کړی دی. هغه لیکلي په رښتیا هم نړیوال باید له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او څوک د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. هغه زیاته کړه د ښځو د تعلیم په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه د درک وړ ده او د مجاهد په وینا دا ستونزه به هواره شي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي همکاریو سازمان اجرایوي کمیټې په خپلې وروستۍ اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو پر خرابېدو سخت اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیټې په وینا ښوونه او روزنه یو اساسي بشري حق دی چې ټول وګړي باید د برابرولو فرصتونو پر بنسټ او له تبعیض پرته پرې برخمن شي.